آیا قران کریم خالی د تلاوت لپاره دی که په دې باندې سر خلاصول فرض دي د کې غور فکر کول فرض دي؟ قران کریم خالی د تلاوت لپاره نه دی خو په دې باندې سر خلاصول هم فرض دي. خو کچیر یو انسان ته وایي چې په دې تلاوت باندې ثواب نه ملاویږي دا بالکل غلط خبره کوي. یو انسان داسې دی چې هغه هیڅ وخت نه لري دنیا کارونه وي. هر څوک خو مفسر قران نشي جوړېدلی، هر څوک خو عالم نشي جوړېدلی، لیکن کچیر په ورځ کې یو ورکه یو پیج د قران کریم تلاوت کوي تا داسې وایي چې نه دا ثواب نه لري نو تا ګناه وکړه ځکه دا کس ته د قران تلاوت نه لري کوي. د حدیث شریف کې راغلی دی چې قران کریم یو لفظ تلاوت کول یو حرف باندې الله رب العزت لس نیکي لس درجې ورکوي انسان ته، ولس خطا یو ګناه ورته معاف کوي. بیا کچیر یو انسان لږ فکر وکړي او کچیر یو انسان نور ګناهګار وي او صرف دا فکر وکړي چې زما په خوله کې د الله ذکر دی، دا هم غټ غنیمت دی. یعنی کچیر یو انسان بادشاه نسی جوړېدلی، د بادشاه څخه کومه درجه د وزیر د جوړ سي، او که وزیر نسی جوړېدلی بیا دغه څخه لاندې درجه. یعنی چې مطلب څومره یو انسان یو ښه عمل کوي کول پکار دی. بس یو انسان ګناهګار دی په خوله باندې استغفار وایي. استغفار خو اصل د زړه دی چې په زړه کې یو انسان د الله څخه د ګناهونو بخښنه وغواړي، او که چیرې زړه د الله طرف ته متوجه نه وي خالي په خوله سره تسبیحات کوي او په خوله سره استغفار وایي، دا هم غنیمت دی، دا هم ښه خبره ده. چې په ټول بدن کې یو اندام خو د الله په ذکر باندې مشغوله دی هم غنیمت دی. هیڅ کله به د الله ذکر اسکار نه پرېږدو.